کله به یم کله به نه یم زما یاري پړنګه مشمېره مینه. سلامونه او مینه مې ومنئ، ستړي مه شئ. د ژوندون راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې دغه یوه اونۍ مو هم ښه تېره شوي. بیا هم ستاسو خپل کوربه حبیب مسافر در سره یم. زما د لرې وطن یاره خپرونه ده، په ټوله پښتنه مینه درته هرکلی کوم. نن بیا را سره داسې ښاغلی میلمه ده، په لرې وطن ژوند کوي. ژوند دې څنګه ده، په ژوند دې خبره کوو. عموما مونږ د هغو په ژوند او هلته د میشت افغانانو په ژوند خبره کوو. یو څو شیبې به را سره وي، خو د ده نه به یو څو شیبو کې ډېر څه اورو. په لندن کې ده، لیکوال ده، شاعر ده، تاریخي څېړونکی ده. زمونږ د وطن ویاړ ده. څوک د دغه ویاړ دا تاسو ته در پېژنو. د ده د ژوند نه مو خبرو، د ده کارونو نه مو خبرو چې ده دغې ټولنې ته، ځوانانو ته څه کړي دي. په لندن کې را سره ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب میلمه ده چې دی استاز ده او ده په هغو لیکوالانو کې نوم لري چې د افغانستان حقیقي څېړنې او حقیقي ویناوې او تاریخ څېړلی ده. د هغو شخصیتونو نه ده، د هغو زمونږ قدرونو نه ده. نو د ده په ژوند او هلته په لندن کې د نورو افغانانو په ژوند به د ده سره خبره کوو، خو هغلته په کلتور فرهنګ به هم ورسره خبره کوو چې زمونږ کلتور او فرهنګ هلته څنګه ده او څه کولی شو دې دپاره چې ژوندی د مورنۍ ژبې دپاره څه کولی شو. دا هر څه به د استاز صاحب نه اورو او سنګروال صاحب په دې کې ډېر معلومات لري. نو نورو معلوماتو نه هم خبرو، ورځو د سنګروال صاحب طرف ته ده ته هرکلی کوو. محترم سنګروال صاحب ستړي مه شئ، په ټوله پښتنه مینه درته هرکلی کوم او هر کله راشئ. ډېره بیا هم مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې مو موږ ته وخت راکړه. بیا هم ستړي مه شئ. ډېره مننه، راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ او ښې او ښایسته شېبې ولرئ. قربان دې شم. خوشحاله یم چې داسې قدر را سره ده چې هرې کتابخانې ته ځو، د سنګروال صاحب نوم دلته په یو کتاب باندې نوم لیکلی، یو کتاب یې څېړلی ده، لیکنې یې کړي دي، د ولس ته مو شعور ورکړی، ځوانانو ته مو یوه لاره خلاصه کړې ده. بیا هم در باندې ټول افغانان او ټول ولس در باندې ویاړي. قربان مو شم، خو په دې یو شي خفه یو چې د هېواد نه لرې وطن دې پرې ایښی ده، نو په دې ډېر در پسې خفه یو. ډېره مننه زړګی، شکر چې تاسو غوندې ځوانان وطن کې سته او وطن پې ښکلی او ښایسته دی. خدای شته ما وطن نه ده پرې ایښی، خو اړ کړی یم ځینو چې وطن مې پرې ایښی. ممکن تاسو ته به معلومه وي چې هغه وخت کې چې خپلمنځي جګړې په افغانستان کې ونښتې او کور و کلی او انسان هر څوک له یو عالم کړاوونو سره لاس و ګرېوان و. موږ هم له هېواده کډه شو او پښتونخوا ته چې د افغانستان د لرغوني هېواد، د افغانستان د ستر هېواد، د لوی افغانستان یوه برخه وه، په پښتونخوا کې مو واړول. اول ته تاسو ته معلوم دی چې ما پوهنتون جوړ کړ د احمدشاه ابدالي په نوم باندې. زه د هغه پوهنتون رئیس وم. اوس همغه پوهنتون په خوست کې دی او د شیخ زاید په پوهنتون باندې یادېږي. زه تر ډېره وخته د 4-5 کلو دپاره د هغه پوهنتون رئیس وم. وروسته عیسی یو مکتوب راولېږه، راته وویلې چې په 4 ساعتو کې له پاکستانه ووځه. نو همغه وم چې دې ته اړ شومه چې یوه لیکنه ورکړمه د برټانیې سفارت ته او همغه مکتوب د عیسی هم ورسره مې ضمیمه کړ او بالاخره هغو دلته قبول کړم او دلته راغلم. ولې دلته چې هم راغلی یم زړګی مې داسې مه وایه چې ما نه وطن هیر دی، بلکې وطن مې اوس هم په سترګو کې دی. د وطن دپاره اوس هم هلې ځلې کوم. ته یقین وکړو چې له لومړۍ ورځې راغلی یم
ما پیسې نه دي ګټلي خو کیسې مې ګټلي دي زه د بریټیش لایبراري ته یا د بریټیش کتابتون ته منظم تللی یم اول ته مې خپلې څېړنې کړي او دلته مې د شملې په نوم باندې یوه خپرونه چاپوله او بل د افغان ادبي جرګې په نوم باندې مې د یو بنسټ اساس کېښود په دې کې ډېر ځوانان تاسو غوندې ویښ او بیداره انسانان پکې سره راټول کړل او تر اوسه هم په همدغو کارونو باندې بوخت. شهسوار صاحب زموږ همکارانو ستاسو یو څه د ژوند هغه کړنې راټولې کړي معلومات یې راټول کړي دي زو هغې ته په ګډه یې ګورو بیرته راستنیږو لا ډېرې خبرې تاسو سره دي او تاسو نه به یې اورو. ډېره مننه. یو له دغو تکړه لیکوالانو او شاعرانو له ډلې څخه زموږ د هېواد پیاوړی لیکوال او شاعر ښاغلی شهسوار سنګروال دی چې په 1951 زیږدیز کال کې د لغمان په غوړېدلي او شیراز ولایت د سنګره په کلي کې زیږېدلی دی. نوموړی خپلې لومړنۍ زده کړې د سنګره په لومړني ښوونځي، منځنۍ زده کړې د روښان په لایسه کې، لوړې زده کړې د ننګرهار پالي درمالمین کې د تاریخ او جغرافیې په څانګه کې سرته رسولې دي او وروسته یې په هوډمنه توګه د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې د پښتو د څانګې د لیسانس ترلاسه کړی دی. بیا یې د ماسټري کورس د تاریخ او جغرافیې په څانګه کې پیل کړ خو له بعده مرغه وروستي یعنې څلورم سیمستر یې د کورنۍ جګړې له کبله بشپړ نه کړ. رسمي علمي او ټولنیزې چارې او دندې ښاغلی شهسوار سنګروال د ښوونې او روزنې د اطلاعات او کلتور د لوړو مسلکي زده کړو په وزارتونو کې دندې ترسره کړي دي. په 1999 زیږدیز کال کې په پېښور کې د احمدشاه ابدالي پوهنتون یعنې اوسنی د خوست پوهنتون بنسټ کېښود او د رئیس په توګه وټاکل سو او 4 کاله یې د دې پوهنتون چارې پر مخ بیولې. د پوهنتون د علمي مهالنۍ تاسیس او مشري پر غاړه لرله. په لندن کې د افغان ادبي جرګه تاسیس کړه او د دې جرګې مشر دی. استاد سنګروال په بیلابیلو برخو کې 46 کتابونه چاپ سوي دي لکه تاریخي، کیسې، ناولونه او ادبي چې د څو چاپ سوي اثارو نومونه به یې تاسو ته واخلو: ننګیالۍ مور، د افغانستان قومونه، داستاني او هنري ادبیات، وزیرستان، د پښتو ادبیاتو تاریخ، شعر، ژبه او ادب، شمله، د سپین غر له پاسه، لرغونی افغانستان، یوه لپه الماس او داسې یو شمېر نور اثار سنګروال صاحب د خپل علم، پوهې او اثارو په وسیله زموږ د علم او ادب ډیوه بله او روښانه ساتلې ده. دی نه یوازې شاعر او ادیب دی بلکې زموږ د هېواد یو تکړه تاریخ پوه، سیاست پوه، ټولنیز پوه او څېړونکی هم دی. سنګروال صاحب په خپلو اثارو او لیکنو کې زموږ د هېوادوالو پر ملي وحدت او د یووالي او اتفاق پر بنسټ د سولې، سوکالۍ، ورورولۍ، د خپل ولس د ژبې، ادب او فرهنګ د پرمختیا او پراختیا په اړه د یو مترقي ټولنې په جوړولو بارزښت او ګټورې لارښوونې کړي دي. یوه پوښتنه مې په زړه کې ډېره سخته پیدا شوله. هغه پوښتنه دا وه چې ده وایي چې 4 ساعته به ما په سایکل باندې مزل کاوه. ولې یې کاوه؟ څه چلو؟ مزل کاوه، دومره ستړیا مو کوله. نن تاسې ګورئ چې دغه د سایکل برکت ده چې سنګروال صاحب ستوری ده او خدای دې نور هم لا ستوری لري د لر و بر افغان وطن دپاره. زړګی مې 4 ساعته نه 9 ساعته مزل مې کړی. 3 ساعته سهار لخوا چې له کلي نه راغلی یم لیسې ته او بیا چې 12 بجې لیسې نه رخصت شوی یم بیا تللی یم کور ته. دېخوا چون له پاسه چې راتلم هغه مخ په زوړه وه زر رسېدم. بیا به دغې خوا نه چې مخ په کلي تلم بیا چون مخ په لوړه وه نو 1 ساعت تفاوت و. او بله خبره مې دا کوله چې په ټول لغمان کې دا یوه لیسه وه. اوس خو شکر په کور و کلي کې لیسې ډېرې دي خو د لغمان په ټول ولایت کې همدا یوه لیسه وه چې هغې ته د روښان لیسه ویلې. پوښتنه مې دا په ذهن کې راځي چې تاسو ویلې چې زه د اول ټولګي نه تر داننه پورې ما کامیابي اخیستې، اول نمره وم او نمرې مې 100 اخیستې. داسې ما اورېدلې دي. خو یو مضمون کې تاسو 95 نمرې اخیستې وي. هغه مضمون راته وښیي چې تاسو نه زده کېده. هغه مضمون د اقتصاد د موږ فرعي مضمون و اقتصاد و او چې هر چېرته د موږ استاد ځایي نو خدای دې نیکمرغه لري ذاکره جان نومېده. نو ذاکره جان راته په اقتصاد کې چې موږ فرعي مضمون و 95 نمرې راته راکړې. زه ورته ورغلم او په هغې ګرانم وم
نو ما ورته ویلې چې استاده نمرې دې کمې راکړي وایي څو مې درکړي ما 95 یو کارت یې ټول ډیپارټمنټ ته غږ کړ وایي د ما نوم یې واخیسته وایي چې دی وایي چې نمرې دې راته کمې راکړي دي نو وایي چې څو مې باید درکړي وایي ما خو ما غلطي نه ده کړې وایي ته راته ووایه چې هغه پرمختللی اقتصاد فارمول څه شی دی نو تر اوسه مې په یاد دی ما ورته ویلې ایجاد زیربنای مادي و تخنیکي وایي دا دې لیکلی ما ویلې ما پرچه وګوره لیکلی مې دی نو بیا راته وویلې چې تر اوسه ما نه هېچا 100 نمرې نه دي اخیستي خفه کېږه مه 100 نمرې نه در کوم قربان دې شم یوه بله پوښتنه چې د دې ترڅنګ نن او د هغه وخت زمونږ په کلتور کې څومره پرمختګ شوی ده او که شوی ده لږ رڼا راته پرې واچوئ او څه کول پکار دي د لا پرمختګ دپاره لکه څنګه چې ما د مخه مو ویلې چې یو د کلتور څنګه تعریفولی شو کلتور د مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته وایي نو طبعا چې په یو ټولنه کې ټولنیزه وده مخ پر وده ځي او پرمختګ کوي نو طبعا په کلتوري بېلابېلو مناسباتو باندې هم اغېزه کوي نو چون ټوله نړۍ مخ پر ودې روان ده تاسې پوهېږئ د نن نه لسګونه کاله وړاندې د امان الله خان په وخت کې د لومړي ځل دپاره موږ رادیوي خپرونې پیل کړې او بیا لا وروسته په 1450 کال باندې تلویزیوني خپرونې پیل کړې او اوس خو انټرنیټ لرو اوس خو تقریبا فیسبوک لرو اوس خو نورې دومره ډلهیزې رسانۍ لرو نو دا نیغ په نیغه په کلتوري مناسباتو باندې د ټولنې په ودې او پرمختګ باندې دا یوه لویه د ډلهیزو رسانیو د پرمختګ لامل دی چې نیغ په نیغه په کلتور اغېزه کوي او کلتور په دغو ارزښتونو باندې متقابل اغېز او تاثیر لري نو حتمي دی تاسو د فرمایش په اساس باندې چې په افغانستان کې او یا په ټوله نړۍ کې چې نړۍ تقریبا اوس د یو کلي حیثیت لري تقریبا دغه متقابل اړیکې دي متقابل تاثیرونه دي چې په کلتوري مناسباتو کې یو بدلون ته لاره هواره کړي تاسو نه به یوه غوښتنه وکړو چې دغه د مسافرو خپرونه ده او زما د لرې وطن یاره تاسو شاعر یا تاسو ګورئ په مسافرو باندې یو څه لیکلي دي یو څه ډالۍ شعر که په اخیره کې لرئ دا هم ورته وړاندې کوي قربان په خوله ویلی نه شم خو ښه پسې خفه یم د خپل کلي بلۍ او دیواله پسې خفه یم یادېږي مې جانانه دا زړګی مې را رسخت که چې تا پسې خفه یم هم مې زړه پسې خفه یم پلو را باندې وڅنډه څو لپې مرغلرې پلو را باندې وڅنډه څو لپې مرغلرې د خولې خوږې خبرې هم د خوله پسې خفه یم د کلو دنګ برجونه او غوښن خټین کورونه د کلو دنګ برجونه او غوښن خټین کورونه چې زه پکې لوی شوی یم هغه وره پسې خفه یم واه دغه یو ځل بیا ووایه استاد محترم د کلو دنګ برجونه او غوښن خټین کورونه چې زه پکې لوی شوی یم هغه وره پسې خفه یم لندن ورته پرېږدمه که څوک لندن ورته پرېږدم که څوک مې بوځي ناوکۍ ته دا غرونه خلک او سنګره پسې خفه یم وطنه لپې خاورې د رانجه د تورو سترګو وطنه لپې خاورې د رانجه د تورو سترګو هغه تورې کوډلې هم کاله پسې خفه یم وی هر مسافر داسې که یو زه یم سنګرواله وی هر مسافر داسې که یو زه یم سنګرواله افغان پسې خفه یم پښتانه پسې خفه یم قربان ډېره مننه کور مو ودان استاد محترم خوشحاله اوسېږئ قدرمنو لیدونکو نو دا خپرونه همدومره وه خپل کور به حبیب مسافر ته اجازت ورکوي په لوی الله مو سپارمه ښاد او آباد سوکاله اوسئ